السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو څنګه چې تاسو له پته ده د پرونه چې کومه ویډیو ډېره زیاته وایرل ده چې یاره دوه ورونه راپاڅېدلي، خپله مور او خپله خور چې کوم دی ډېره زیاته وهلې ده، یا د هغې خور خواښې چې کوم دی ډېره زیاته وهلې ده په وجه د څه باندې چې یاره دوی ته په مال کې څه غوښته. په دې سایډ باندې به دا ویډیو تاسو وینئ، دې باندې به اواز نشته ځکه چې دې کې ظلم شوی دی. دا یوټیوب د دغه خلاف ته بهرحال تاسو به په فیسبوک باندې ډېرو ملګرو چې کوم دی کتلي وي، ډېرو ملګرو به په یوټیوب باندې هم کتلي وي او د دې نه به خبرې. نو اصل حقیقت چې کوم دی مخکې راغلی دا ملګري چې کوم دی بیا ګرفتار شوي دي، دا دوه کم د خرو په شان وهل چې کړي وو د دغې خپلې خورکۍ سره. وجه یې څه وه؟ اصل وجه یې دا ده ډېر ملګري سره دغه پوسټونه کوي، لا پوره حقیقت چې کوم دی لا نه دی راغلی چې یاره دې ته یې څه غوښته، ایسې ته به څه کې غوښته چې یاره ماله په مال کې څه راکړه. یعنې زمونږ پلار یو دی، یعنې بلکل تاسو له پته ده. او زیاتره کم ته دغه چې کومه په پروني ویډیو کې مونږ ویلو چې یاره کله خور د خپل ورور نه څه غواړي نو هغه ورور سره بیا چې کوم دی تعلقات هم ختموي، رشته ورسره هم ختموي او نه هغه څه ورکوي. دا بداوی چې کوم دی په زړه کې پیدا کېږي. خو دوی ډېر زیات بد کړي ځکه چې دا د دې حق نه دا به په ښه طریقه باندې چې په کار دی چې یاره ورکولی نه چې په ښه طریقې په وکړی چې یاره مونږ تاله نه درکوو حصه په مال کې زمونږ پلار. بهرحال خو دوی ورسره تشدد کړی دی، وهلي دي. هغه خپله بوډۍ مور هم وهلې ده. دا مور به یا د دوی یا به نه وي، لا صحیح کنفرم پته نشته. خو ډېر وایي چې یاره دا واده شوی دوی بسې دغه کور ته تللي ځکه چې دغه مور وورېږه هغه هلکانو ته ټلیفون کړو. نو د دې خبرې دغه دا دی چې یاره دا د دوی د خورکۍ چې کوم دی دا واده شوي دی په بل کور کې او دا د دغې دا بوډۍ چې کومه ده دا د دې جینۍ خواښې ده او دوی پسې تللي دي د خپل اوښې کور ته، په دغې کور کې چې کوم دی وهلې ده. خو هلته کې خبره پکې بل هم دا راځي، هغه وایي چې یاره میډیکل رپورټ به راشي. ځکه که تاسو په غور سره اورېدلي وي دا ویډیو که تاسو نه کتلي نو دا پیج د دې ویډیو لینک چې کوم دی فول ډیټیل سره زموږ په دې ډسکرپشن کې ما تاسو له درکړی دی، د هغې په ترو باندې تاسو کتلی شئ چې یاره پوره ډیټیلز په هغه ویډیو کې شته د دغې خبرو ده چې یاره هغوی وایي به د میډیکل رپورټ به راشي. نو بهرحال د واقعي له اصل پته نه لګي. خو که چېرته دا وروڼه دومره بېغیرته وي چې یاره د مال حصې په غوښتو باندې د خپلې خور سره دوی دومره زیاتې کوي، نو بیا حکومت ته پکار دي چې یاره دوی له سختو نه سخته سزا ورکړي او داسې سنګینه سزا دوی له ورکړي چې یاره آینده بیا یو ورور یا یو دغه چې کوم دی یو قسم د خپلې تورسرې سره یا د خپلې خور سره د یو بوډۍ مور سره د هغې سره داسې ظلم زیاتې نه کوي. او دغه پټو چې تاسو کوم وینئ دا ګرفتار شوي دي بلکل. خو زموږ د پاکستان حکومت ته اوس پکار دی چې یاره دوی له داسې سزا ورکړي لکه څنګه ګزارونه دا چې دوی په دې زنانه باندې کړي په دې تورسرې باندې کړي دي. نو ګرفتار شوي دي. الحمدلله د خوشحالۍ خبر دا ده چې یاره په هغه ټایم سره ګرفتار شوي دي. په دې باندې هم چې کوم دی د KPK پولیس ته چې کوم دی ډېر زیات مبارکي او ډېر زیات سلامونه، ځکه چې یاره دوی په لږ وخت کې چې د یو ویډیو په سوشل میډیا د ویرل کېدو سره سره چې کوم دی دوی دغه درینده چې کوم دی دا دواړه ګرفتار کړي دي. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ملګرو دا دغه ویډیو چې یاره دغې خور ته چې کوم دی یې څه غوښته په مال کې او ورونو په دغه وجه باندې وهلې ده چې یاره موږ ته هله یې څه نه درکړو. ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ.